سلامونه نیکې هیلې پیرزوینې او احترامات ستړي مه شئ. په دې هیله یم چې تاسو به ټول رک روغ اوسېږئ او سهار به مو په خوشحالۍ سره پیل کړی وي. خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسو سره یو ځل بیا تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوو. یو ځل بیا الله تعالی موږ ته دغه فرصت برابر کړ چې راشو او تاسو ته خپرونه وړاندې کوو. په دې هیله یم چې تاسو هم د خپرونې تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. موږ یوازې پرې نه ږدئ، موږ بېلابېل میلمانه لرو. هیله ده چې اونۍ مو تر دې دمه په خوشحالۍ سره رسولې وي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کېږي، نن هم موږ په خپرونه کې پر بېلابېلو موضوعاتو غږیږو او له بېلابېلو موضوعاتو تاسو خبروو. په لومړیو کې به یو فعاله باهوشه ماشوم چې واقعا زیرک ذهن لري او ډیر فعاله دی، غواړو چې د دوی پر فعالیتونو باندې له تاسو سره خبرې وکړو او همداراز د دې ترڅنګ د ورزش برخه لرو. ترڅنګ یې بیا د اطلاعاتو برخه هم ده چې همکارانو به مو راځي د دوو درو ورځو مهم موضوعات به له موږ تاسو سره شریک وي. خو غواړو چې پر دې باندې وغږېږو. هر مور او پلار د دې هیله لري چې څنګه وکولی شم چې یو هوښیار ماشوم ولرم، څنګه وکولی شم چې داسې یو اولاد ولرو په کور کې چې هغه زیرک واوسیږي او هوښیار واوسیږي. که په لومړیو کې موږ وایو چې د ماشوم لپاره لومړنی استاذ خپله مور ده چې تر پلار زیاته ورسره پاتې کېږي. بدبختانه په ټولنه کې زموږ یو بد رواج دا شته دی چې تر اوسه هم په کلو بانډو کې او ځینو سیمو کې شته دی چې لومړی کله هم ماشوم په خبرو راځي نو دته یوه بده جمله ور زده کوي تر څو د خوشحالۍ په خاطر باندې وی وایي. نو هغه چې کله وایي دوی ورڅخه لذت اخلي، دوی ورڅخه خوند اخلي او یعنی مثلا وایي چې فلاني ته بد ووایه، فلاني ته کنځا وکړه. نو هغه چې دی ماشوم یې وایي نو دی ورڅخه مور او پلار ورڅخه خوند اخلي او داسې خپلوان ورڅخه خوند اخلي. نه، راځئ بار بار هم دا ویل چې د ماشوم ذهن د سپینې ورقې په څېر باندې دی او که چېرته موږ پر هغه ورقه باندې د لومړیو څخه هر څه ولیکو هغه همداسې پاتې کېږي. نو راځئ دغه ورقه په داسې شیانو باندې ډکه کړو چې هغه په راتلونکي کې د دوی لپاره ګټور واوسي. پلان ورته جوړ کړو ماشومانو ته او هغه هدف ورته وټاکو چې ته په راتلونکي کې باید همدا شي. ځکه هغه په ماشوم په ماشومتوب کې ځان لپاره هدف نشي ټاکلی چې زه باید په راتلونکي کې څه واوسیږم. د هغوی فکر، هوش او ځیرکتیا ته په کتو سره تاسو د هغه لپاره هدف وټاکئ چې په راتلونکي کې باید څه واوسیږي. نن هم یو باهوش او بافکره ماشوم له ځان سره لرو چې خبرې واقعا اهداف او هغه ذهن یې فکر یې د 15-14 یا هم 20 کلن ځوانانو څخه د ځینو ځوانانو څخه قوي دي او تلاش کوي چې قوي فکر ولري. غواړو د هغوی سره بحث خبرې وکړو، خو اوس هم د هغه د ژوند په اړه باندې معلومات دي. دا چې څوک دی الهام خان څوک دی، زموږ همکاران یې در پیژني. بیا هم ملتیا راسره وکړئ. دارای ذهن فعال و استعداد خارق‌العاده‌ای است و در سال 1389 در ولسوالی بگرامی ولایت کابل متولد شده. او سومین پسر خانواده خود می باشد. الهام در سال 1393 شامل مکتب شد. الهام کارهای خود را برای تعلیم و انسانیت شروع کرده تا فعلا همراه زیادی اطفال‌هایی که از تعلیم محروم مانده کمک کرده است و در رسانه‌های مختلف به خاطر حقوق اطفال آواز بلند کرده است. او تعلیم را راز موفقیت همه افغان‌ها می‌دانند و می‌خواهد همیشه همراهی اطفال در بخش تعلیم کمک کند تا افغانستان هم یکی از بهترین کشورهای باسواد در دنیا یاد شود. گرچه الهام خرد است اما می‌خواهد با این کارهای خودش اطفال را به درس خواندن تشویق کند و بر تمام دنیا ثابت بسازد که ما افغان‌ها هم با استعداد هستیم. الهام تصمیم دارد مشاوره رئیس جمهور کشور در بخش اطفال باشد تا حقوق آن اطفالی که از تعلیم دور است بر آنها برساند و یکی از
بزرگترین خواهش‌های الهام این است که تمام مردم افغانستان را زیر یک بیرق یعنی افغانستان با اتفاق بسازد. اوکې دوستانو، الهام خان را سره دی او د دوی سره به د دوی پر ژوند، د دوی پر زده کړو، د دوی پر اهدافو او همداراز د ده پر فکر باندې غږیږو چې د کوم فکر خاوند دی. الهام ستړی مه سې او سهار دې په خیر. ډېره زیاته مننه کوم، ستاسو سهار هم په خیر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته هغه څوک چې موږ د تلویزیون په پرده ګوري او د ستاسو کارمینانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ښه سهار راکړي. ډېره زیاته مننه. الهام څه ناڅه بیوګرافي ستاسو د ژوند زموږ همکارانو لیدونکو ته وړاندې کړله. نور داسې څه پټ شته دی چې ته لیدونکو ته ووایې چې ته لومړنۍ زده کړې دي او همداراز خاپوړې دي پر کوم ځای باندې کړې دي؟ اوس نه هم خو دا ځوان یې. لا اوس خو ځوانه نه یو. مونږ زه خپله په دریم ټولګي کې یم، تحصیلات مو کوم، نور هېڅ شی هم نشته، ټول تاسو افشا ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. الهام اوس دریم صنف کې څوم نمره یې؟ اول نمره یې. نو نن دې رخصت واخیسته تر څو راشي او لیدونکو سره خبرې وکړې که نه؟ نن مې رخصت واخیستل ستاسو په واقعا. الهام عموما په کابل کې زیږېدلی یې؟ و په کابل کې زیږېدلی یم د بګرامۍ په سر. که دا راته ووایه چې تا ته ولې نابغه وایي؟ تا کې څه داسې خوبایي شته د نورو ماشومانو پرتله باندې چې تا ته نابغه وایي خلک؟ د مینې نه راته وایي. زه خلکو ته د ژوند کولو صحیح لاره ښودم، د تعلیم اهمیت خلکو کې پیدا کوم، د وطن سره مینه خلکو کې پیدا کوم. هغه څوک چې ښه کارونه وکړي او ښه زده کړې وکړي د خپل د وطن په ګټې، هغه هر څوک خوښوي. تا باندې دا وطن څومره ګران دی الهام؟ 100%. بیخي 100% در باندې ګران دی. او همداراز څومره په دې باندې توانېدلی چې نورو ماشومانو ته د وطن سره مینه ور زده کړئ چې وطن څه دی او همداراز څومره باید سړی مینه ورسره ولري؟ که تاسو وګورئ یا خپل وطن ته بې احترامي وکړئ، فکر وکړئ خپل کور ته مو بې احترامي وکړ. په ما خو وطن ډېر زیات ګران دی. زه نورو ته هم وایم خپل وطن سره مینه وکړئ. همدغه وطن کولی شي تاسو یو ښه ځای ته ورسوي که تاسو وطن ته سوچ کړئ. وطن به بېرته تاسو ته سوچ وکړي. څه ضرورت ګورئ چې تاسو غواړئ ماشومانو ته کار وکړئ او تاسو غواړئ چې د ماشومانو غږ اوچت کړئ، یا هم تاسو ماشومانو ته دا ور زده کړئ چې تاسو باید د وطن سره مینه وکړئ، تاسو باید تعلیم وکړئ؟ تاسو څه ضرورت وینئ په دې اوس وخت کې؟ ځکه یو نفر هم پکار دی چې دغه ځوانان د غفلت له خوب نه راویښ کړي. بس کې تر کله به ویده کېږو؟ تر کله؟ که چېرته تاسو اوس وایئ زه دا کار به پسته وکړم، هموږمره موږ نور قربانیانې هم ورکوو، هموږمره زیات ځوانان له لاس نه ورکوو. نور همدغه وخت ده چې موږ راپاڅېږو او دا وطن جوړ کړو. داسې یو حکومت پکار ده چې نه خرڅېدونکی او نه یې څوک اخیستی شي. دا خبرې تا ته چا زده کړې دي؟ ستا خپل فکر وایي که نه چا درته ویلي دي چې یا هم د چا نه دې زده کړي دي؟ دا خبرې ما خپله په سوچ مې ورباندې کلی دا مې زده کړي. او څومره مطالعه کوې ته په خپله په عموم کې د هېواد په اړه باندې، د خلکو په اړه باندې؟ فیسبوک کې هم فعاله یې؟ و فیسبوک کې هم کار کوم، خو زه ډېره مطالعه کوم د شپې له خوا نه. کله چې سهاري راپاڅېږم یو ورقه وایم. مطالعه زه ډېره زیاته کوم. واقعا. او د څه وخت نه دا فکر درته پیدا شو چې ته کولی شې چې د افغان ماشومانو نمایندګي وکړي او ته کولی شې چې یو نابغه واوسېږې، ته کولی شې چې داسې یو څوک واوسېږې چې واقعا دې ټولنې ته مفیده تمامېدلی شي؟ هغه کله چې هغه ماشومان مې ولیدل چې په سړکونو په سر یو موټر پسې منډې ووهه خیرات غوښتل، بل موټر پسې منډې ووهه خیرات غوښتل، او هغه موټروان چې و هغه به بیابول. نو هغه وخت کې زه دردېدلم او ما په همغه وخت کې ځان سره سوچ وکړل دا وطن به یا به مونږ جوړوو او یا به خپله جوړوو. اوس چې ګورې دغه کسان چې ګورې چې په سړکونو کې یا هم ښځلې ټولوي یا هم دا چې خیرات غواړي، څومره دردېږي ته په خپله؟
ډېر زیات درتېږم که هغه ماشومان خیرات نه غواړي ښوونځی وایي ښوونځی خلاص کړل پوهنتون وایي هلته به یو ښه کارګر شي هلته به یو ښه لاسته راوړنې افغانستان ته وایي که اوس هغه په سړک په سر وي خیرات ټولوي نو را هغه هېڅ هم نشي هر ماشوم هم ستا غوندې کیدی شي ولې نه هر ماشوم لایقت لري ما تاسو ته معلومه کړې ده هر ماشوم د افغانستان لایقت لري خو هغوی سره کار وشي باید هغوی خپله زحمت هم وباسي څنګه چې خدای جل جلاله ویلي بې زحمته راحته نشته نو موږ باید زحمت هم وباسو همدغسې کیدلی شي یعنې کیدای شي چې ستا غوندې باجرته واوسېږي هر ماشوم کولی شي که چېرته درس ووایي تعلیم وکړي زحمت وباسي دغه فکر څوک باید ورته ور واچوي ماشوم ته ماشوم چې کله هم یعنې 5 کلن 6 کلن 7 کلن مې هغه په هېڅ باندې دومره نه پوهېږي دا د چا وظیفه ده چې دا فکر باید د ذهنیت باید ورته ورکړي دا د 3 نفرو مسؤلیت ده د مور پلار او استاد باید مور او پلار خپل پوره کوشش په زوی وکړي مکتبونو ته یې واستوي کورسونو ته یې واستوي مطالعه ورباندې وکړي د مستي لپاره ځای ورته جوړ کړي ښوونکی ورته ښې خبرې وکړي او هغه تشویق کړي چې نور هم داسې بااستعداده شي تر څو افغانستان راتلونکي ته خدمت او ستا د بریا تر شا د چا لاس دی زما د بریا تر شا زما استادان دي زما فامیل ده پلار مې ده ټول ما تشویقوي او همداراز که دا راته ووایاست چې په صنف کې مو څوک زیات تشویقوي داسې دوستان لرئ چې تا سره ډېر فرینډلي او نږدې اوسېږي لرم ډېر ښه یو هلک ده هغه ما تشویقوي او په صنف کې چې استاد سره ناست یم استاد مې هم تشویقوي دا ټول شاګردان چې دي تشویقوي لا هم 3 صنف کې په دې 3 صنفونو کې دي کله هم نقل کړی دی چې په ذهن کې راځي چې یو سوال درته ډېر مغلق شوی وي او نقل دې کړی وي نقل خو مې نه ده کړی اما یو پیره مې کړی ده چې په پریپ کې وله پریپ یعنی یعنی کیجي 0 نه مې چې اول دفعه په ښوونځي کې شامله شوم هغه وخت کې په یاد دي دی هماغه نقل څه ډول دې کړی دی مهارت دې زده و که نه په ترس و ویره کې دې نقل کړی دی په ترس و ویره کې یعنی ویره دې درلوده بیا هم عموما نقل خو دې ورکړی دی ځینې ملګرو ته دوستانو ته شاوخوا ته نږدې چې دي غږ یې در باندې کړی تر اوسه پورې نقل نه دی ورکړی ورته عموما په مضامینو کې کوم مضمون دي ډېر یو څه لږ درته خسته کونه تمامیږي ما ته خو رسم مضمون ډېر خسته کنه ده رسم درته خسته ریاضي و انګلیسي و دا څنګه دی دا راته اسانه دي او د رسم استاد هم در باندې بد لګېږي رسم استاد بد نه لګېږي خو ښه انسان ده او رسم مضمون مې رسم نشي کولی رسامي دومره نشي کولی واقعا هر څه یو مهارت غواړي نه که د خبرو کولو شي که د هغه جرأت شي تاسو یاستئ کولی شي په هر ځای کې وغږېږئ خبرې وکړئ او همداراز که چېرته د رسامي شي نو په هغه برخه کې نه یاستئ یعنې دومره علاقه هم نه لرئ ورسره لکه رسم سره هېڅ علاقه نه لرم رسم کولی سم خو رنګه کولو ته مې خلق واقعا که چېرته زمینه در سره برابره شي د چا سره غواړي چې وګوري د افغان ماشومانو لپاره د دې هیواد لپاره د دې خلکو لپاره اول خو زه غواړم د رئیس جمهور صاحب سره وګورم چې د دغه ماشومانو حقونه ترې وغواړم او هغه ماشومان چې یتیمانان دي هغوی ته یتیمخانې جوړې کړي اول دفعه غواړم رئیس جمهور صاحب سره وګورم بال هغه نه پلانونه او تر اوسه پورې خو فکر کوم چې ورسره ناست یې رئیس جمهور سره که نه یې ناست تر اوسه پورې تر اوسه پورې نه یم ها دا زمینه هم غواړي چې درته برابره شي ورسره کښېني او د افغان ماشومانو غږ به وررسوي څومره به وکولی شي چې د افغان ماشومانو هغه چیغه په ښه ډول سره تر رئیس جمهور یا هم تر هغه لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي زه غواړم یو پېره رئیس جمهور سره وګورم هغوی نه د هغه ماشومانو حقونه غواړم کوم ماشومان چې د تعلیم نه لرې پاتې دي که وګورئ دولتي مکتبونه هم شته ده خو هغه
د 3 وخته ډوډۍ په خاطر کور ته ډوډۍ پیدا کوي که پلار هم کار کوي خو هغه په هغو پیسو یې کار نه کیږي ځکه دا خیرات په خاطر خیرات دی بوله خیرات ټول که پلاستیکونه خرڅ که او دغسې کاغذونه ټول که مکتب زمینه ورته نه ده مساعده زه باید اول د مکتب زمینه ورته مساعده کړم په هغوی ښه استادانې ورته وي ښه تفریحي ځای ورته وي او ښه مکتب ورته وي که ستا په اند باندې په افغانستان کې عمومي ستونزه څه ده چې دغسې حالات یې رامنځته کړي دي بېتعلیمي ده د ټولو نه غټ مشکل په افغانستان کې بېتعلیمي ده ځوانانو خپله صحیح لاره پرېښې ده خلک درس هم وایي خو هغه په نقلونو مخته ځي موږ تعلیم ګډوډ کوو ځکه چې ډاکټر یې به شوق له انجینري سره ده هغه څوک چې پیسه داره دي هغوی ته یو رقم درس ورکول کېږي او څوک چې غریب دي هغوی ته بل رقم درس ورکول کېږي نو موږ تعلیم ګډوډ کوو زه غواړم دا تعلیم یو رقم شي او ټول ماشومان یو رقم تعلیم واقعا او همداراز څومره د افغان ماشومانو د حالت نه خبر یعنی ته په ښار کې ګرځې کله کله هم داسې مکتبونو ته ورځې چې یا هم په ښار کې ګرځې د ماشومانو سره خبرې کوي د هغوی حال اخلي چې هغوی په کوم حالت کې دي یا هم یتیمخانو ته ورځې ګورې کله کله دغسې پلانونه زه زیات لرم خو زه خپل پوره کوشش کوم دا ماشومان چې دي دوی سره وګورم دوی څه احساس لري دا نور څوک چې ښه کالي اغوندي پاک ګرځي دوی دردیږي که نه حتما نه دردیږي ځکه چې دا یو غریب ده او هغه یو پیسه ده هغه ښه ګرځي واقعا په همدې هیله باندې چې ته هم وکولی شي اهداف که راته ووایې چې د هدف ته د رسېدو په خاطر باندې ته ځان سره ورځنی پلان لري چې باید کوم کارونه وکړي او دا پلان څنګه جوړوي ته پخپله خپله یې جوړوي که بل څوک یې درته جوړوي څه ډول سیستم دی زه خو اوله ټول فامیل سره مشوره کوم بعد له هغه نه له استاد سره کوم او ټوله مشوره مې چې وایستله بیا یې تسمقه جوړوم د ورځې کارونه د ورځني کارونو ته هم خپله تقسیم اوقات لري چې باید کوم کارونه تا سره کوي ما چې پرون درته زنګ ووهه نو تقسیم اوقات کې د هغه ځای پر ځای کړه چې باید سبا ته دا کارونه لومړی کار باید دا وکړم واقعا هیله دې څه ده هدف دې څه دی څه غواړې چې شي او څه غواړې چې وکړې زه غواړم د وطن ته خدمت وکړم غواړم د رئیس جمهور صاحب مشاور جوړ کړم غواړم یو تعلیم یافته افغانستان جوړ کړم خپل د قهرمانانو نومونه ژوندي کړم چا چې د وطن ته قرباني ورکړلې غواړې مشاور شي که غواړې ولسمشر شي نه غواړې دا فکر نه دی کړی چې خپله ولسمشر شي تر اوسه پورې مې دا فکر نه ده کړی خو زما ته خوښه رشته حقوق ده او غواړم مشاور جوړ شي د ماشومانو په څانګه کې واقعا د ماشومانو که چېرته ځوان شوي که چېرته عمر دې زیات شو بیا هم غواړې چې د ماشومانو په څانګه کې کار وکړي که نه غواړې په نورو برخو کې هم کار وکړي د ماشومانو په برخه کې کار وکړم ماشومان ته تعلیم ورسیږي د ماشومانو په برخه واقعا کور کې دې څوک زیات تشویقي زیاته مینه څوک درکوي درته ټول فامیل مې زیاته کوم کس دی چې ځانګړې مینه درته درکوي زه خو ځکه څه نشم ویلی فامیل مې ټول کوي خو ډېر مې پلار کوي واقعا تر اوسه پورې د لوړپوړو چارواکو سره ناسته شوې ده ورسره کېناستلی یې لوړپوړو چارواکو سره وزیران رئیس صاحبانو سره یا هم نورو کسانو سره کېناستلی یې تر اوسه پورې نه یم ناست او لکه کرکټرانو سره داسې وه لکه رحمان الله ګربز زموږ د افتخار داسې یو دوه کرکټران سیاسي چارواکو کې د چا خوی خصلت او همداراز رفتار زیات خوښیږي د کوم شخصیت دې زیات خوښیږي چې غواړې داسې یو شخصیت خپل کړي یا همداسې د هغه خوی او خصلتونه دې خوښیږي د رئیس جمهور صاحب په څه خاطر باندې یعنی ډیر پوه سړی ده او ډیر افتخارات وطن ته راوړلي دي افغانستان یو له خراب وضعیت نه ښه وضعیت ته بوتل واقعا یعنی تعلیمي برخه کې ډیر زیات کار کړی دی او هیله ده چې تاسو هم یو له هغو اشخاصو څخه واوسیږئ چې دې هېواد ته کار وکړئ او د دې هېواد هر وګړی در باندې ویاړي تر دې دمه پورې په وروستیو کې دا راته وایستئ چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر باندې مو څومره غږ پورته کړی دی تر دې دمه پورې کومو اداراتو ته تللی یاستئ آیا خارجي زمینې ورته برابرې شوي دي چې تاسو لاړ شئ د افغان ماشومانو نمایندګي وکړئ استازیتوب وکړئ هلته
څو وخت مخکې دوستانو ته معلوم ده څو وخت مخکې ما ته یو خارجي کس راغلی و افغانستان ته چې یو هیواد راکړل زه تقدیر کړم نور دغه خارجي کس راغلی دی او زه تقدیر کړم ما ته ډاډ راکړل ته کولی شې وطن ته خدمت وکړې ماشومانو ته خدمت وکړې واقعا نو په همدې هیله باندې یو چې خارجي زمینې هم درته برابره شي تر څو ته وکولی شي چې په واقعي ډول سره د افغان ماشومانو غږ پورته کړې او تر څو وکولی شي چې نور هم کار وکړي. په وروستیو کې د هیله آرزو څه ده؟ هیله آرزو خو مې دا ده اول خو خدای دې وکړي په افغانستان کې سوله راشي ټول افغانان سره خوشحاله وي په اتفاق وي غواړم افغانستان کې سوله راشي که خپل ځان ته هېڅکله هم سوچ مه کړئ وطن لپاره سوچ وکړئ خپل اسلام سره کار وکړئ ایمانداري سره کار وکړئ خلکو ته صحیح لاره وښودئ په خپل په قوم په خپل په ژبه په خپل په کلتور کله هم مه شرمېږئ خپل اخلاق وساتئ فساد مه کوئ لمونځ اودس وکړئ وطن لپاره سوچ وکړئ وطن به تاسو ته سوچ وکړي خپلې کمزوریانې ورکې کړئ ژبې زده کړئ عربي انګلیسي چینایي که ستاسو اجازه وي زه تاسو ته غواړم یو لنډه کیسه وکړم یو پلار ما ته مسج کړی و چې کله چې هم ته یو نوی ډول رالیږي ما ته راولېږه ما ورڅخه پوښتنه وکړله ولې وایي کله چې زه وخته به له کار نه راتلم نو زوی به مې ما ته ویلې وایي پلاره موبایل دې راکړه چې زه ورکېږي وکړم اما اوس چې زه له کار نه راشم اما اوس راته وایي پلاره ته موبایل دې راکړه زه د الهام خان ویډیوګانې وګورم چې څه ویډیو یې کړې ده زه ورڅخه څه زده کړم نور دا ما ته فخر ځای ده د ټولو افغانانو د فخر ځای ده. واقعا او پیغام د پلرونو ته او خپله ماشومانو ته څه دی؟ څه باید وکړي تر څو فعاله ماشوم ولري تر څو هغه یو باهوشه زیرک هغه ماشوم چې په آینده کې د افغانستان په ګټه وي نه په زیان؟ اول خو خپل ماشومان د پیسو په پیسو یې مه مخته کوئ که مکتب ته هم لیږئ څه ډوډۍ په بای کې کېږدئ هلته دې وخوري یا خوراکي شیان ورته ورکوئ ورې کړئ اما پیسې مه ورکوئ پیسې داسې خوی ده چې یو پیره د 4-3 ساعته د دوی درس مغز ټول له پیسو سره یي دا تفریح به څه وخت کېږي چې زه منډه کړم دوکان ته او هلته شیان واخلم ټول سوچ په پیسو کې او باید تعلیم ته یې پوره توجه ورکړي پیسو ته توجه ورنه کړي. واقعا ډیره زیاته مننه الله دې بریالی لره خوشحاله اوسئ الهام جانه ډیره مننه خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډیره مننه د الهام جان خبرې مو واورېدلې او ومو لیده. واقعا هر پلار همدا هیله لري چې د الهام جان غوندې فعال زوی ولري او فعال اولاد ولري او همداسې باهوشه او زیرک واوسیږي. ویډیو همکارانو چمتو کړې ده ویې ګورئ بیا هم راسره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره یو. سریلانکا با نام رسمی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی جزیره‌ای است که در واقع در جنوب آسیا اقیانوس هند و جنوب کشور هند قرار گرفته و پایتختش شهر کلمبو است. پیش از سال 1972 به این کشور سیلان می‌گفتند. سریلانکا از مستعمرات بریتانیا بود. استعمار انگلیس از قرن 19 و بعد از احاطه شدن این کشور به هند شروع شد و تا زمان استقلال روز 4 فوریه 1928 ادامه داشت. جمعیت این کشور 20,200,000 نفر است. زبان‌های رسمی آن سینهالی و تامیل و واحد رایج پول آن روپیه سریلانکایی است. 75% از مردم این کشور از قوم سینهالی هستند که قومی هستند آریایی که از شمال هند به سریلانکا آمده است. 11% از مردم سریلانکا نیز ارتباط تامیل هستند که قوم دراویدی هستند. 70% از مردم سریلانکا بودایی، 33% هندو و 10% مسلمان هستند. از فرآورده‌های مهم سریلانکا میتوان به چای، قهوه، کاجو، ناریال اشاره کرد. سریلانکا در منطقه جنوب آسیا از نظر درآمد سرانه در وضعیت خوبی قرار دارد.
بقای انسانی در جزیره سریلانکا مربوط به 43,000 سال پیش و از بقای انسان‌هایی که معروف به انسان بالانوگودا، ساکنان باستانی سریلانکا معروف به حدودها از تبار تامیل از نژاد تیره‌پوستی بودند که در میلاد اما سینهالی که از طوایف آریایی هند بودند و رهبری شاهزاده ویبجایا از محلی که در هند به نام سینگاپور مهاجرت را آغاز کرد و سریلانکا درآمدند. در سده 12 و 13 میلادی بازرگانان مسلمان بیش از پیش بازرگانی در این جزیره پرداختند تا اوایل قرن 16 ادامه دادند و منطقه را در دست داشتند تا اینکه در سال 1505 میلادی پرتغالی‌ها نواحی ساحلی سریلانکا را فتح کردند و خود کنترل افزار را در دست گرفتند. در سال 1658 میلادی هلندی‌ها جای پرتغالی‌ها را گرفت و در سال 1795 انگلستان متصرفاً سالها جنگ جهانی اول نتحت استقلال طلبی را در سیلان به وجود آمد. آزادی‌های ظاهر انگلیس نتوانست این نتحت را راضی کند و سرانجام در 4 فوریه 1947 سیلان به استقلال کامل دست یافت.